د برېښنایي ساحې او د پوټانشیل توپیر ترمنځ اړیکه. ښه، موږ تاسې یو دا مسله زده کړې وه چې د پوټانشیل تغییر دا عبارت د څه څخه دی؟ په پوټانشیل انرژي کې تغییر پر چارج، او دا مساوي دی زموږ په وسیله ترسره شوی کار پر چارج، او دا مساوي دی د ساحې په وسیله ترسره شوی کار منفي پر چارج. اوس د دې ځای سره د دغه دواړو سره که مقایسه کوي، که تغییر په پوټانشیل انرژي کې مثبت وي، پوټانشیل تغییر څه راځي؟ مثبت. که زموږ کار مثبت وي، په پوټانشیل کې تغییر څه راځي؟ مثبت. د پوټانشیل د تغییر مثبت څه مطلب ورکوي؟ یعنی تا چارج له ټیټ پوټانشیل څخه لوړ پوټانشیل ته انتقال کړی، یعنی مطلب د ده مجموعي انرژي دې څنګه کړې ده؟ اضافه کړې ده. او کله چې ته چارج د ټیټ پوټانشیل څخه لوړ ته انتقالوې، آیا دا د دوی طبیعي خاصیت دی؟ که چارج وي که کتله وي د ټیټ څه لوړ ته ولاړ شي؟ نه. نو په دې صورت کې حتما تا کار اجرا کړی. هغه زده که نه؟ څومره کار به تا اجرا کړی؟ څومره چې د ده په انرژي کې تغییر راغلی، هغومره موږ کار اجرا کړی. دا وګورئ دواړه یو له بل سره څه راغلي دي؟ مساوي. او دغه د پوټانشیل، یوازې د پوټانشیل مسله که درته ووایم، پوټانشیل دا یوازې ارتباط په څه پورې پیدا کوي؟ په موقعیتونو پورې. او دا موقعیتونه یعنی په ساحې پورې، دا برېښنایي ساحې رامنځته کړې ده. دا په چارج پورې اړه نه لري. پوټانشیل مو څنګه ویلی وو؟ پوټانشیل انرژي پر چارج. دا د څه شي مشخصه ده؟ ځانګړتیا ده. دا د ساحې. د کومې ساحې خبره چې د چارج سوه؟ د برېښنایي ساحې. دا د برېښنایي ساحې ځانګړتیا ده د دې. او دا د چارج په مقدار پورې تړاو نه لري. دا یوه وړتیا ده د ساحې. که چارج وي که نه وي، په ساحې کې یو وړتیا شته. مثال که زه وایم چې په د یوې سیمې پوټانشیل، هر کله چې د پوټانشیل لفظ کارو په چارج پورې نه نسبت کوو، یعنې هغه نسبت نه ورکوو چارج ته، هغه نسبت ورکوو څه ته؟ ساحې ته. زه وایم د یو ساحې پوټانشیل دی 100 وولټه. د دې معنا څه ده؟ دا داسې یوه سیمه ده چې هر کولم چارج ورته راوړل سي 100 جوله انرژي ورته ورکول کیږي. 100 وولټه څه مطلب؟ 100 جوله پر کولم. او اوس که زه درته وایم چې یو بله ساحه ده 50 وولټه، مطلب یې دا دی دا بیا داسې یوه سیمه ده که هر کولم چارج ورته راوړل سي نو هغه ته څه ورکوي؟ 50 جوله انرژي ورکوي. اوس که چارج په 100 وولټه کې وي، هغه 50 وولټه ته نه راځي، هغه به کوم طرف ته ځي؟ ټیټ پوټانشیلو ته، او په تګ کې خپل انرژي مصرفوي. اما که چیرې موږ تاسې د ټیټ پوټانشیل څخه لوړ پوټانشیل ته راولو، نو د ده مجموعي انرژي به زیاته سي. او څنګه کیږي؟ اوس تاسې تصور وکړئ 100 یو چارج په 100 وولټه کې و، هغه موږ را انتقال کوي 50 وولټه ته، هغه چارج دی 2 کولمبه. اوس وایاست کله چې دی په دې ساحه کې و، دی 2 کولمبه و. د دې ساحې مطلب چې هر کولم ته 100 جوله راځي. 2 کولمبه مو دې سیمې ته راوستی، نو دا 2 کولمبه څونې واخیستی؟ 40 جوله. اوس ما دا 2 کولمبه را انتقال کوي دې سیمې ته مې راوستی. اوس نو دی د دې سیمې مطلب څه دی؟ هر کولم ته 50 جوله ورکوي، نو چې 2 کولمبه ورته راورسېدی 100 یې واخیستی، نو په دې نوي موقعیت کې ده څومره واخیستی؟ 100 جوله. اوس تاسې راته ووایاست دا د ده اولي ځای کې په دغه مکان کې د ده څه و؟ پوټانشیل انرژي. او دا 100 په دې مکان کې د ده پوټانشیل انرژي. کله چې تاسې د ده په پوټانشیل کې تغییر راوستی، د ده په انرژي کې تغییر راغلی. څومره تغییر راغلی دی؟ 80 جوله. د 40 جوله څخه څومره تغییر راغلی؟ 80 جوله. دغه 80 جوله د ده په انرژي کې تغییر دی که نه؟ همدغه 80 جوله چې د ده په انرژي کې تغییر دی، دا زموږ په وسیله ترسره شوی کار دی. اوس زه که تاسې داسې پوښتنه وکړم، ما پر 2 کولمبه چارج باندې 100 جوله مثبت کار اجرا کړی، په پوټانشیل کې تغییر پیدا کوي، ما ته به څه کار وکړې؟ زموږ کار څومره دی؟ 100 جوله پر 2 کولمبه چارج څو رالی؟ 50. نو کله چې ما 100 جوله کار ور باندې اجرا کوي، واضح خبره ده چې موږ څه کار کړی دی؟ مې له یوه سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړی. اوس نو هغه سیمې کې چې ما دی انتقال کړی، په هغو کې تغییر د پوټانشیل څومره و؟ 50. نور نو د هغه موقعیتونو د
پوټنشیلو سره زما کار نسته، اما په دې پوه شولم چې توپیر یې څومره راغلی دی، توپیر یې 50 راغلی. نو بالاخره پوټنشیل عبارت د څه څخه سو؟ د واحد چارج انرژي، او دا مربوط د څه سو؟ د ساحې. او تغییر په پوټنشیل کې یعنی دوی داسې سیمې چې یو ډېره انرژي ورکوي واحد چارج ته، بل لږ انرژي ورکوي، د دوی توپیر رالی د پوټنشیل توپیر. او حرکت چارج څه وخت کوي؟ د هغه دوو نقطو ترمنځ چې په هغه دوو نقطو کې تغییر د پوټنشیل وي. هغه دوی نقطې چې پوټنشیل پکښې کې تغییر ونه لري، چې څومره لوړ پوټنشیل وي بیا هم چارج حرکت نه ورته کوي. چې تغییر وي حرکت کوي، نو څه ډول حرکت کوي؟ اوس 20 او 10 تغییر لري، 20 او 50 تغییر لري، نو څنګه حرکت کوي؟ ټیټ والا ته ځي، او لوړ والا ته خو تلای نسي، هغه د خارجي قوې پر مټ کیدای سي. بیا خارجي قوې پر مټ چې تا د انتقال کوي، کار اجرا سو. او څومره چې کار اجرا سوی، هغه د په پوټنشیل کې نه دی اضافه سوی، هغه د په پوټنشیل انرژي کې تغییر راغلی دی. توجه تو کې چې اوس د برېښنایي ساحې سره اړیکه را پیدا کو. د څه شي اړیکه درته یادوم؟ د پوټنشیل د تغییر. هر اړیکه چې تاسې وکاروئ نتیجه ورکوي. دې کې هر اړیکه چې تاسې کاروئ، اما چارج باید څه ډول په پام کې ونیول سي؟ مثبت. ښه، فرض وکړئ زه به داسې یو حالت په نظر کې ونیسم. مثال دا یو برېښنایي ساحه دلته ایجادوو. ساحه هم په دې لوري ده، د برېښنایي ساحې خطونه. یو مثبت چارج دی دلته واقع دی. دا مثبت چارج له دې نقطې څخه بې ځایه سو راغی دغه ځای ته، واس ډي، دا یې ډي په دې طرف، په دې طرف راغی ډي. ښه، اوس تاسې ما ته ووایاست چې څومره کار ساحې اجرا کړی، د ساحې کار، دا یې ډي. ساحه په مثبت چارج په کم طرف قوه واردوي؟ د ساحې په لوري. دوی دواړه هم جهته راله. ووایاست قوه ای کیو ضرب ډي ضرب کوساین صفر. کوساین صفر هم څو دی؟ 1. دا مو پیدا کوي. دا پیدا کوي چې موږ څومره کار اجرا کړی. که زه ورته وایم ډبلیو، موږ څومره کار اجرا کړی. دا خو د دې ځای دلته راغلی ډي معلوم دی، مګر زموږ قوه دایما کم طرف ته راځي؟ خلاف د ساحې د قوې. اوس وایاست که خپل د قوې دپاره کار پیدا کوي، د دې دواړو ترمنځ زاویه څو راغله؟ 180. نو زموږ کار مساوي راځي په ای کیو ډي ضرب کوساین 180 چې څه رالی؟ منفي. هر اړیکه چې ستاسې زړی په دې ځایو کې وکاروئ تر څو چې د دلتاوي او ای ترمنځ اړیکه جوړه کړي. هر یو چې مو زړی یې وکاروئ. اوس ګورئ، که زه دا وکاروم دا به دلته وازه سي، دا منفي پاتېږي. که دا وکاروم دلته، دغه منفي دلته پاته کېږي. نو دلتاوي مساوي په څو رالی؟ دا اړیکه کاروئ که دا اړیکه کاروئ خپل زړه مو. زه هم مثال دا اړیکه وکاروم، نو منفي دی دلته، دا به د کسر مخ ته ولیکئ منفي ډبلیو ای ای کیو ډي، ای کیو ډي. په مخرج کې څه لرئ؟ کیو. دا دواړه اختصار سو. دلتاوي مساوي په څه رالی؟ منفي ای ضرب ډي. دا ډېره زیاته به ارزښته اړیکه ده. ښه، که مو دا په دې بل شکل کار کړی وی، یو ځل بیا دغه ځای هم درته ووایم. دلتاوي مساوي دی په، که مې دا اړیکه کار کړی وی بیا څنګه راتلی؟ د ډبلیو قیمت ووایاست منفي ای کیو ډي. منفي به د کسر مخ ته ولیکم ای کیو ډي، په مخرج کې کیو. دا مو اختصار کوي. دلتاوي مساوي په څه رالی؟ منفي ای ضرب ډي، منفي ای ضرب ډي. دا اړیکه په کم صورت کې جوړه سوې ده؟ تاسې ووایاست دا اړیکه په کم حال کې جوړه سوه؟ کله چې موږ چارج د ساحې په لوري انتقال کړی. دا خبره مهمه ده چې ستاسې په یاد وي. دا اړیکه په کم صورت کې راغله؟ چارج د ساحې په لوري انتقال شوی. چارج د ساحې په لوري انتقال شوی. دغه ډي د ستاسې په یاد وي دا کم فاصله ده؟ هغه واټن په اندازه چې چارج بې ځایه سوی دی.
ډي کومه فاصله راځي چې چارج بې ځایه سوی دی د چارج د بې ځایه کېدلو دا وګورئ دلته راغلی ښه ستاسو په نظر دایما موږ په برېښنایي ساحې کې یو چارج د ساحې په لوري انتقالوو خلاف لوري ته خو هم انتقالوای سو بلکل خلاف لوري ته هم راځي دلته دلتاوي مساوي دایما څه رالی منفي ولې ای ویکتور دی مقدار مثبت راځي ډي ویکتور دی مثبت راغلی دی فرض وکړئ دا طرف موږ مثبت فرض کړی دا طرف دا لوری مثبت دا د چارج مثبت منفي نه د ډایرکشن او دا هم د منفي طرف منفي راغی اوس وایست د دې منفي مطلب څه دی دوه معناګانې ورته جوړو د دې منفي مطلب دا دی چې چارج د ساحې په لوري تللی د دې منفي مطلب دا دی چې جسم ټیټ پوټنشیل ته تللی کله چې توپیر منفي راسي توپیر منفي څه وخت جوړیږي چې ټیټ پوټنشیل مخکې مې یو سوال جوړ کړی د 0 څخه 50 ته راغلی توپیر څه مثبت 10 خو لوړ پوټنشیل ته تللی چې ټیټ ته راسي بیا توپیر څه منفي عادت صحیح ده که چیرې داسې یو کار وکړو چې موږ تاسې دا د ساحې خلاف لوري ته حرکت ورکو تاسې اوس دا راته وایاست د ساحې خلاف مخکې مو یو مثال ولیدی د ساحې خلاف د انرژي زیاتیږي که کمیږي زیاتیږي او پوټنشیل زیاتیږي که کمیږي پوټنشیل زیاتیږي نو پوټنشیل چې پورته ولاړی توپیر یې باید څه مثبت اوس یې وګورئ دا یو چارج دی مثبت او دا مو دې طرف ته را انتقال کړی دلته مو راوستلی اول ډي رسم کوي په دې طرف دا سو ډي د ساحې قوه راته ووایست ساحه په چارج په کم طرف قوه واردوي د ساحې په لوري دا سو د ساحې قوه موږ یې په کم طرف واردوو موږ یې د ده خلاف د ساحې خلاف نه ورته وایي د ده د قوې خلاف نو دا یې په دې طرف راغی اما د مثبت دپاره دا خبره دا هم صحیح راځي ساحه یې په خپل طرف واردوي او موږ یې د ساحې خلاف واردوو نو دا سوه زموږ قوه اوس د دواړه کارونه پیدا کوي دلته یې وضع کوي دلتاوي ترلاسه کوي چې څنګه اړیکه جوړوي راته ووایست زموږ کار څومره دی ای کیو ضرب ډي زاویه راته ووایست ډي په دې طرف زموږ قوه په دې طرف صفر دا خو په همدې شکل پاته سو د ساحې د راته ووایست ای کیو دا د قوې مقدار دی ضرب ډي تغیر مکان سو زاویه ډي په دې طرف قوه په خلاف څو رالی زاویه یو سلاتیا یو سلاتیا کوساین منفي دی دا په دې شکل جوړ سو اوس دا قیمتونه راواخئ دلته یې ځای پر ځای کوي دغه ځای کې وضع کوي که دلته اوس ګورئ زموږ کار وضع کوي ای کیو ډي کیو د کیو سره خلاص آفرین دلتاوي مساوي په څه شي پاته سو ای ډي دا خو دا رقم جوړ سو دا راواخئ دلته یې وضع کوي د ساحې منفي د منفي سره مثبت بیا څه جوړ سو بیا ای ډي دواړه یو رقم جوړ سو که نه ستا پام دی ورته دواړه چې محاسبه کوي دا راغی ای ډي مګم دا بیا په کوم صورت کې دی ګوري دواړې اړیکې دي د پوټنشیل د تغییر او د ساحې ترمنځ دواړه دغه یو رقم اړیکې دي مګم دا به هغه وخت وي چې کله چارج د ساحې خلاف تللی چارج د ساحې خلاف لوري ته حرکت کړی دلته اوس راته وایست دلتاوي مثبت راځي که منفي دلتاوي مثبت راځي نو چې دلتاوي مثبت رالی تغییر په پوټنشیل کې څنګه سو مثبت مطلب دا دی چې دا کم پوټنشیل ته تللی دی لوړ پوټنشیل ته تللی دی اوس تاسې د دې ځای څخه معلوموئ چې دا لوړ پوټنشیل ته تللی که ټیټ زه تاسو ته یو مسله بله هم کاروم چې تاسې په برېښنایي ساحې کې تشخیص کړئ چې کم ځایونه لوړ پوټنشیلونه دي کم ځایونه ټیټ په جاذبوي کې تشخیصوای سو لوړ ارتفاعګانې لوړ پوټنشیلونه دي ټیټ ارتفاعګانې کم په برېښنایي ساحې کې به هم همدا مسله بیا تاسې زده کوئ ورته دی همدغه موضوع ته اوس به دا دوې اړیکې موږ تاسې ګډوډ نه کړو یو له بل سره زما په نظر دا نه ګډوډ کېږي دلتاوي مثبت هغه وخت راځي چې لوړ پوټنشیل ته ولاړ سي یعنې د ساحې خلاف چارج حرکت وکړي دلتاوي منفي هغه وخت راځي چې ټیټ پوټنشیل ته ولاړ سي چارج یعنې مطلب د ساحې په لوري حرکت وکړي اما زه خپله داسې نظر ورکوم چې یوازې دا اړیکه زده کوي که چارج د ساحې په لوري تللی و خو نتیجه ورکوي او که چارج د ساحې خلاف تللی و ساحه په دې طرف ده دا دی وګورئ دا د ساحې ویکتور سو په دې طرف که چارج خلاف لوري ته تللی و ډي منفي وضع کوي هغه منفي دې منفي سره اتومات ځان جوړوي
په بل عبارت وګورئ یوازې دا اړیکه کولی سئ تاسې کار کوئ دلته وي مساوي په منفي ای ضرب ډي. برېښنایي ساحه او تغیر مکان هم جهته دي وضع که دواړه مثبت. برېښنایي ساحه او تغیر مکان مخالف الجهته دي یعنی ذره د ساحې خلاف تللې ده وضع کوي منفي ای او ډي وضع کوي ځکه خلاف چې ولاړی بیا به ډي څنګه وضع کوم منفي په خپله دا اړیکه تاسې ته درکوي ځکه کیدای شي دا تاسې یو د بل په ځای سره وکاروئ نه یو اصلي اړیکه په ذهن کې وساتئ نور نو کولی شي تاسو په خپله د ډي علامه ورته جوړه کړئ خو دا به ډېره زیاته به ارزښت اړیکه دا اکثرا مسایلو کې موږ تاسو د دې خبرې په اساس باندې تحلیل هم کوو او دا معلومو چې پوټانشیل زیاتیږي او که کمیږي.